تاسو د رای ورکونې لپاره چمتو یاست که تاسې د رای ورکونې په کوم مرکز کې پخوا خپل نوم ثبت کړی وي د دې لپاره چې ډاډمن شئ د رای ورکوونکو په نوم لړ کې ستاسو نوم شته او په سمه توګه لیکل شوی دی د دې لپاره د نوم ثبتونې نږدې مرکز ته ورشئ او د رای ورکوونکو په نوم لړ کې خپل نوم وګورئ او که اړتیا وه هغه اصلاح کړئ که چیرته ستاسو استوګنځی بدل شوی وي او غواړئ چې د رای ورکونې په نږدې مرکز کې رای ورکړئ کولی شئ د نوم ثبتونې نږدې مرکز ته ورشئ او د رای ورکولو لپاره خپل مرکز بدل کړئ د نوم ثبتونې مرکزونه د غبرګولي له 18 د چنګاښ تر 8 نیټې پورې د جمعې په ګډون هره ورځ د سهار د 9 بجو نه د مازدیګر تر 4 بجو پورې پرانیستي وي په یاد ولرئ چې له ځانه سره استیکر لرونکی اصلي تذکره ولرئ د ښځینه او نارینه د نوم ثبتونې لپاره جلا جلا محلونه په پام کې نیول شوي په ښځینه محل کې ښځینه کارکوونکي نومونه ثبتوي او دارنګه د معلولو کسانو لپاره لازمي اسانتیاوې په پام کې نیول شوي دي